مایک پامپیو حوصله ختمه شوه. ولې افغان سیاستوالو ته یې پیغور ورکړ؟ ولې ورته غوسه شو؟ زموږ مشران ولې شرم نه لري؟ ویډیو وګورئ چې امریکا څه وایي. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. کفار زموږ په منځ کې صلح کوي، ډیر د شرم ځای ده، خو موږ یو بل وژنو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پیغور په ژبه پر افغان سیاستوالو او طالبانو غږ کړی چې خپل منځو کې سره خبرو ته کینئ او د خپل هیواد 40 کلنه غمیزه پای ته ورسوئ. ښاغلي پامپیو واشنګټن کې خبریالانو ته وویل ټولې ښکلې غاړې پوهیږي چې امریکا د دوی لپاره هر څه نشي کولی. د پامپیو له دې خبرو ښکاري چې که هر څنګه وي د خپلې موافقې د بریالیتوب غوښتونکي دی او افغان حکومت باید د طالبانو پر خلاصون پیل وکړي. دلته بیا افغان حکومت د طالبانو 200 بندیان له بند څخه خلاص کړل. د پامپیو وروستۍ او مخکینۍ خبرې باید افغان سیاسیون پر یو ټغر راټول کړي ترڅو روانه کشله حل کړي او په دې فکر کې شي چې همیش زموږ لپاره بل څوک د هیواد د جوړونې سبب نشي کېدی او همدا افغانان به وي چې د خپل هیواد زعامت به په لاس کې اخلي، کورنۍ او بهرني دښمنان به ځپي او دا هیواد به په خپل اراده رغوي. اوس نو افغان حکومت، طالب سیاسیون، قومي مخور، علما، مدني ټولنې او په ټوله کې د هر افغان مسؤلیت جوړیږي چې ځان د بهرنیانو له پیغور څخه وساتي او د خپلې 40 کلنې روانې غمیزې څخه په یووالي او اتفاق سره ځان خلاص او د یو آباد او سرلوړي افغانستان لپاره کار وکړي. درنو لیدونکو، تاسو د مایک پامپیو دغه پیغور څنګه ارزوئ؟ آیا دا ډیر شرم نه د افغان سیاسیونو ته؟ ویډیو کې له موږ سره حتماً په کمنټ کې پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتماً لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.